په پړو باندې دغه وخت کې دا نه راټینګېږي دا ښځې غم خادی تاسې ډېرې خوشحالېږي. طنز و مزاح خو هسې لکه تاسو د طنز و مزاح شاعر یې نو هغه خو هسې خوند کوي خو چې بیا د هغې سره سړي هغه انداز هم منفرد وي لکه د انګار صاحب. او زما یوه چیلۍ خو هغه د لوږې مړه شوه شوتل روغ تیر خو مې لاړ ستاسو په غوا وخوړو. د محبت میان انخلي د دولت کونډو کې موږ د ښکلا د هر یو ډنډ تش جالونه ویستل. او د محبت میان انخلي د دولت کونډو کې موږ د ښکلا د هر یو ډنډ تش جالونه ویستل. دا ستا بانه وه چې رڼا د دروتې نه شمه په ما دې هسې د پردو کوڅو بلپونه ویستل. او یو څو شعرونه دي چې مننه چې تاسې راښکاره شه دې ولګي نه لږ را دې خوا تاسې راښکاره شه دې ولګي نه لږ را دې خوا ولاړ په انتظار یم د بوتکي نه لږ را دې خوا او ماوی ګینې بورا چېرته د ګل په خوا کې ناست دی تورچاپ تې په سپین مخ دی اننګي نه لږ را دې خوا او د غزه په شکي یم ته پې ولې خفه کېږې زه خیر دی که نشه ده دې سړي نه لږ را دې خوا او قاتله په ځان نیمه خو په زړه مې د یار نوم دی سینه باندې مې وله خو زړګي نه لږ را دې خوا او زه نه خبرېږم ولې د رقیب سره ناس نه وي جومات نه ښه ورخوا او د لختي نه لږ را دې خوا او انګاره د هغوی د غلطه کور دی مړی د بر کلي کې نه دی کوس کندي نه لږ را دې خوا مننه لږ را دې خوا ډېر ښه انګار صاحب او واقعي چې ډیر مزیدار او بل خبر ده ستاسو د ویلو د انداز هم داسې دی چې طنز و مزاح خو هسې لکه تاسو د طنز و مزاح شاعر یې نو هغه خو هسې خوند کوي خو چې بیا د هغې سره سړي هغه انداز هم منفرد وي لکه د انګار صاحب نو بیا ګرانو کتونکو د هغې خو مزه بیا لا نورې لا بل شانې لاسې وای یو په سوسوی نو انګار صاحب یو قطعه نیمه نوره که تاسو ته را یادېږي نو کتونکو ته واوروئ ځکه چې ستاسو خو په محفل کې اکثر تاسو نه خلک غوښتنې د زیاتتر د نظم او د قطعې کوي د غزل په نسبت باندې. یو دوه شعره به ترې ووایم چې تا ته خو پته ده چې ما خو ځان په تا وخوړو تم راته ووایه دا تا خپل ځان په چا وخوړو او زما یوه چیلۍ خو هغه د لوږې مړه شوه شوتل روغ تیر خو مې لاړ ستاسو په غوا وخوړو. مننه دا ډېره مشهوره ستاسو ډېره مشهوره قطعه ده. او جی دا بل یو دغه دی چې نه د موړې پولي پټي لانجه ده نه خو د غوا میخې کټي لانجه ده نه پکې بله څه خبره شته دی او د جانان ما سره چټي لانجه ده. او بل یو څو شعرونه دي چې باران وریږي د شړۍ نه د سم کار واغستو پړي دې وغختل جړۍ نه د سم کار واغستو او درانه پې واخله سپک پې ورکه مزه داسې کوي درانه پې واخله سپک پې ورکه مزه داسې کوي او یاره حاجي صاحب د دړۍ نه د سم کار واغستو او سحر کې وروسته که غرمه کې ورته بیا مخکې که مزدور راټینګ که د ګړۍ نه د سم کار واغستو. ډېر ښه انګار صاحب بالکل دا نوې وینا ده مخکې د نه مونږ نه ده اورېدلې. ښه جي ډېره مننه. دا یو درې شعره دي چې ځواني د خدای تیره که لمبې دې رانه ویستې رسوا دې کړم په خلکو کې جامې دې رانه ویستې او هوښیار شوم خواله چې اوبه مې په سر ووښتې په تندر دې ستا مینه شي توبې دې رانه ویستې او دا ستا د خپو کشا و ماخویږي نه څوک راله پیشو خدای دې غر که خولې دې رانه ویستې دا ستا د خپو کشا و ماخویږي نه څوک راله پیشو خدای دې غر که خولې دې رانه ویستې. او نظم له براشم شیخ صاحب چې خلک خو زیات وي ته په ښځو د خو ما په سړوم زیات لیکلي دي خو اکثر دا غوښتنه داسې وي نو بس زه دغه نظمونه ووایم د ښځې د غم ښادو له ډېرې زیاتې ځي راځي نو په دې نه دي له شلو پیتاوان کوي پکې کېږي او دا ښځې غم ښادی تاسې ډېرې خوشحالېږي. دا ښځې چې د تلو چېرته کې جوړ کړي پروګرام خسپینه لوپټه ځان له راوالي د ماښامه شپه نه وځي په دې باندې راپاسې توره شپه کې واړه بچي رایخ کړي دا ظالمه په تیاره کې نو اواز کې ګاونډی ته زر کوه وخته کېږي او دا ښځې غم ښادی تاسې ډېرې خوشحالېږي. او د کوره چې راوځي پسې جاړي ماشومانه درزن په کور کې پرېږدي له سته کې دي روانه
سړک ته چې راوځي ځای په ځای قطار قطار شي او غیبت پکې شروع چې را روانې دوی په لار شي نو یو بل ته به غوږ نیږدي ټول ځان سره غږیږي او د ښځې غم خدای تاسې ډېره خوشحالیږي بورقه به د وسلې په شانتي رډي ساتي خپله د مړي نوم چې واوري په لسم کلي کې کله وی دا خو د پلانکۍ د ترور د زوی د سانډو خور او راتلله بخۍ بدې له دې بر کلي کې ترور وه نو په پړو باندې دغه وخت کې دا نه راټینګېږي دا ښځې غم خدای تاسې ډېره خوشحالیږي او په کم مړي پسې چې باندې شوي وي دیګونه شورو به یې کړي دوی په دغه وخت کې صفتونه علاج یې ورله ښه وکړو خیرات خو هم پسې ښه دی سم ښکلې خانه پروت دی ته به وایږي نیوده دی نو راتاو شي ماجمې نه په صفت یې نه مړېږي او دا ښځې غم خدای تاسې ډېرې خوشحالیږي او په کم مړي پسې چې ګوریني شوي خیرات غیبت پې شروع کړي ظالمان یې هغه ساته دارو درملي نه و ځان له پروت په کوټه کې او سنګزیړ دی دوی خبر نو ساتې تللی د په شپه کې نو چې ښځه یې پاس نه کړي هغه مړی به شرمېږي او دا ښځې غم خدای تاسې ډېره خوشحالیږي او بل بند شیخ صاحب چې بیا دا د کلو ښځې چې بازار ته مخامخ شي غوږونه به لږ بوس کي بصیره په هغه وخت شي د ګاډي کې ناستو سره اوږدې مری کړي او دا ګاډي به ولاړ وي چې شورو پکې الټې کړي نو د ټیغې چرګو والو شان سرونه پې تاویږي او دا ښځې غم خدای تاسې ډېره خوشحالي مننه او اخري بند چې د ګاډي نه چې کوشي په ټانګه کې به ټالۍ خوري ټانګه چې شي روانه خامخا به سر کونډۍ خوري ناڅاپه راغوزاره شي سړک ته له ټانګې نه او لاسونه خپې وښي راشه که وځي د بورقۍ نه نو انګاره مخ او سټ پکې د دې نه معلومیږي او دا ښځې غم خدای تاسې ډېره خوشحالیږي مننه جي انګار صاحب واقعي چې لکه ډېره ښه مشاهده دې کړې ده او ډېر په غور باندې دې ورته کتلي دي انګار صاحب ستاسو د څو کتابونه تر اوسه پورې چاپ دي د هغې نومونه راته وایلی جي شیخ صاحب زما خو یو کتاب چاپ دی دغه ژوند لکه رباب مې ټنګولی دی او هغه اوس ختم دی نو اوس په دویم ځل تقریبا چې دی 15-20 ورځو کې او په دویم ځل باندې چاپ شي نور به شي دا ژوند لکه رباب مې ټنګولی دی ډېر ښکلې او معنیخیز نوم وله ایښی دی انګار صاحب دا کوم کتاب چې ستاسو چاپ دی ژوند لکه رباب مې ټنګولی دی نو د دې کتاب نه تاسو یو غزل ووایئ په دغه کې خو غزلې هم شته نظمونه هم شته قطعات هم شته نو تاسو د دغه کتاب نه یو غزل ووایئ شیخ صاحب غزل دی چې نوې د یار که په زوړ یار باندې د خپې کېښودی نوې د یار که په زوړ یار باندې د خپې کېښودی او زما د عمر انتظار باندې د خپې کېښودی او الله ګواه دې ستا په ویلو مې باور کړی و ای که برجنه په اقرار باندې د خپې کېښودی او څنګ دې د زړه نه ځواني مرګ جانان په کومه ویستو څنګ دې د زړه نه ځواني مرګ جانان په کومه ویستو او پسه لالچ ورله مزار باندې د خپې کېښودی او مننه او ګرانه لالیه د پښتو سره دا کم انصاف دی ګرانه لالیه د پښتو سره دا کم انصاف دی او د خپل بابا په لوړ کردار باندې د خپې کېښودی او اسمان ته ګورې د غرور نظر راښکته کلک اسمان ته ګورې د غرور نظر راښکته کلک لاندې خیال وکړه په اعتبار باندې د خپې کېښودی او ته ښه دغه شعر رانه پکیر شو شیخ صاحب خو مقطع پکې ده چې یا خو نظر دی یا زار در باندې ولګېدو یا خو نظر دی یا زار در باندې ولګېدو اوس لیونې شوې په انګار باندې د خپې کېښودی په انګار باندې خپې کېښودل انګار صاحب دا خو دې په داسې ځای کې استعمال کړی دی انګار صاحب دا راته ووایي چې ستاسو زامن څو دي زامن څو دي او دا هم راته ووایي چې سبق یې څونه ویلی دی او یا اوس سبق وایي که څنګه شیخ صاحب زما یو زوی دی او وقاص نومې دی او هغه تقریبا چې 12 کړی دی او ډیکام هم کړی دی خو اوس هغه په اسلام آباد کې لکه چوکیدار دی هلته یو پلازه کې چوکیداري کوي او نور سیول کار کوي او سیول کار کوي او نور لکه نوکرۍ دپاره کاغذونه ډېر جمع کړه لکه یو ځای بل ځای او هغه منډه چې راشي منډه هم پاس کړي نور قدم برابر دی منډه ټیسټونه هر څه پاس کړي خو بیا وروسته چې
انتظار کوي چې رقت پر پسې درځي او لیټر به ځي نو هغه بیا رانشي نو به د بدقسمتۍ نه لا اوس هم داسې دی. انګار صاحب د دې ډیرو حقیقتونو نه سترګې نه پټېږي. لکه اوس مونږ به دا وایو چې دا زمونږ د دې وطن یوه المیه ده چې هر کله د چا داسې غټ سفارش نه وي یا داسې بله څه ذریعه نه وي نو سبق یې ویلي هغه ټیسټونه هم پاس کړي هغې کې که چېرته څه منډې ترډې هغه هم وکړي او د هغې باوجود او بیا داسې د شمشاد انګار صاحب په شان تن چې هغه د پښتو دومره خدمت کوي د طنز و مزاح په شکل کې چې ټولې مشاعرې ټي وي ریډیو د هر څه الحمدلله د دې په موجودیت د دې په وینا باندې ښایسته دي او د دې دغه ایک یو للی دی او دغه للی چې کوم دی نو تعلیم یافته دی سبق ویلی دی وقاص خانه او هغه دغه بیروزګاره ګرځي لکه څنګه چې انګار صاحب وایي څوکیداري کوي په یو ځای کې پرایویټ غوندې نو پکار دی چې د داسې کس ته خو زیاته توجه شي ځکه چې دلته پلار یې لګیا دی انګار صاحب لګیا دی د پښتو خدمت کوي د وطن خدمت کوي نو کم از کم داسې کسانو ته خو پکار وي چې د دې د اولاد خو چې هسې خو هر یو دغه ته غریب ته بېروزګاره ته پکار دی خو کم از کم داسې کسانو ته خو بیا نسبتا زیاته توجه پکار وي چې دوی په روزګار شي. بله خبره دا ده چې دوی خو ورته په هغه حساب سره برابر هم دي که نه لکه تعلیم یافته هم دي ډیکام لکه نور ډیکام هم کړی دی نور سبق هم ویلی دی او نور چې کوم ټیسټونه هغه هم ښه پاس کوي خو چې بیا کله نتیجه راشي نو بیا پکې د دې نامه نه نو کم از کم د دې خبرې زمونږ د دې وخت کې زمونږ دا محفل ته چې څوک هم ناست دي دا مونږ ګوري انګار صاحب ګوري نو د دې پیغام یې واورېده نو هغې ته پکار دی چې لږ غوندې د انګار صاحب په دې خبره باندې او په دې معامله باندې لږ غور وکړي او د دې دا بیړۍ چې کومه ده نو چې دا لکه په ښه طریقه باندې روانه شي. انګار صاحب ستاسو ډېر زیاته مننه او چې تاسو مونږ ته خواږه خواږه شعرونه ووې. ګرانو کتونکو د انګار صاحب بس داسې ووایم چې دا نن ورځ چې ده نو دا د مونږ ته ایستلې وه او زه ډېره مننه کوم نور کارونه دغه دي زمونږ د مخې ته که تاسو وګورئ نو دا پټي دي د دې کارونه دي هر څه نن پریښي دي او دغه ورځ مونږ له راکړې ده نو زه ډېره زیاته مننه کوم او د دوی او په دې امید سره زه ستاسو نه اجازت غواړم. زه ساجد شایق د را روان بل ښایسته پروګرام کې به که خیري تاسو سره زه بیا مخامخ کېږم. ستاسو ډېره زیاته مننه. د خدای په امان.